دوت وای شمس ښکلی کمر ښکلی دی او له دغو دواړو نه دلبر ښکلی دی ما ویل نسکۍ تا ویل په ځوان مزه کې محبوبې ستا والا نظر ښکلی دی او چې دا دروغ دي که رښتیا یې ویل چې د کابل نه پېښور ښکلی دی سترګی مې وایي واورئ څه ته وایي وایي وړوکي نه سر ښکلی دی ټیک دي اووه دي که ورته ورونه دي په تاسو ټولو کې جوهر صاحب الکوکي والا وایي چې په خلاص زړه نه شو تللی بازار ته چې بمونه ورځي چې قدم اخلو زموږ دومره زړونه ورځي لږ د غمونو بند در وتړه که کېږي در نه ده د خوبۍ نه ماشنا ولا سرونه ورځي په زړی تبه بیمار پروت یم د ملکي روغتون کې په زړی تبه بیمار پروت یم د ملکي روغتون کې راشه جانانه د وجود مې ټول رګونه ورځي دلبره څه پوښتې مین د خپل غمو په حقله دلبره څه پوښتې مین د خپل غمو په حقله که درته ووایم په صابو کې مخرونه ورځي زړه یې هم هغه ډول لرګی دی یادوي یې مدام که د جوهر له سترګو څنګه خوبونه ورځي دا ځکه یو دا خاورې سم غر نه کسی غورځنګ کړي سو برای ورکتی سم غر نه کسی غورځنګ کړي سو برای ورکتی مرګي بللی دی سرباز د سوریالای ورکتی پولیسو تنګ یې نه کړې که اسناد نه لري سبا به تاسو دې د سور شی بندوسای ورکړي د کور ولا به یې خیري کړي په نظر یې نه کړم نه مې خدای ښه بډې لري ښه سمندای ورکړي د کور ولا به یې خیري کړي په نظر یې نه کړم نه مې خدای ښه بډې لري ښه سمندای ورکړی یېږې ورکې دي ملګرو ورته ویې غواړئ دوغه به وکړي صحرایي دی او په چای ورکړي چې په خندا و یې ځانونه خلکو تېر نه باسئ ما ته معلوم دی پېژندل یې ډېر پترای ورکړی د چا به زړه ورباندې بد وي که بد به یې نه وي د چا د هجر په ور سوی سپېلنی ورکتی زړګی مې ورکتی ما د غله ګمان پرې ځکه وکړو ما ویل خامخا که پټې وي تڼی ورکتی ما د غله ګمان پرې ځکه وکړم ما ویل خامخا که پټې وي تڼی جوهر هم اوس پېژندګري جوړوي په ازدیا که نه څه د نیکه ځای دی پردی جوهره ښه یې ستر چې برداشتني او چیره دخل هغسې جمع خلقات نه کړي په تڼی خوشي والا وایه جوهر صاحب خوشي والا وایه خوشي والا چې بازار کې ګرځي سل او زر پسې وي بازار کې ګرځي سل او زر پسې وي د قمندان غوندې عسکر پسې وي چې څه پناه نه وي څه شي باندې دومره د هر سړي نظر پسې وي ډایګرام دی هر وخت کې کجل پورې دي ځکه د کلي کم سر پسې وي چې په سرګردان چاو به یې خپل ووینه خلکو د خدای درګیره ورپسې غم د رما ده ورته مخکې درومي غم د رما ده ورته مخکې درومي لکه شونکای سړی جوهر پسې یوه حکوله جانانه دومره رستې ویلې دي شتم په طبیبانو باندې نه روغېږم ولا چې مړ خوشم که پیلې موسیقال باندې له سپور و جانان موسیقال باندې له سپور و جانان نږدې مې پرنه غورځولی وکوس په ډوډېده په داسې داسې یوه حکو بله ده اوس مې لیکلی دی چې اشنا د چا جبوته ما ورغله اشنا پردو جبوته ما ورغله ته خو به ټوکې کوې څه خبر دي خلک ویل چې څه کچا ده